دا د هغو 109 پرمختیایي پروژو پرانیسته ده چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت او همکارو مؤسساتو په ګډه همکارۍ به د 240 میلیون افغانیو په ارزښت ترسره کیږي. پکتیا کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د همکاري مؤسسې په مرسته به دا پروژې پلي کیږي چې ورسره به 20,000 هیوادوال پکې په کار بوخت شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر د دغو پروژو په اړه داسې وایي: د جهاني بانک پیسې دي د یو نفس په توسط چې دلته د CDDO او مؤسساتو دا پروژې د دوی په توسط تطبیق کیږي. انکشاف جهات وزارت به نظارت کوي، دا تر چتر لاندې به تطبیق کیږي او دا ټول 109 پروژې دي چې په دې باندې لګښت راځي 216 میلیونه څه بالا. بیا به 20,000 کسان د دې استفاده وکړي، مستفید شي. مسؤلین زیاتوي په دغو پرمختیایي پروژو کې استنادي دیوالونه، پلچکونه، ویالې او پر سړک جغل اچونه شامله ده. د دوی په خبره زرمت ولسوالي ځکه ورته انتخاب کړي چې تیر شل کلن جهاد کې په سینه ډیر داغونه لیدلي. مخکې هم دلته تشریف راوړی چې کله نظامي مسؤل زرمت ته راغلی، اوس هم بار کوشش کوي راځي او تاسو لپاره. دا په دې معنا سره نه ده چې حاجي صاحب زرمت کې حقیقي دوستي لري یا څه شناخته لري، بلکې د دې لپاره راځي چې زرمت قرباني ورکړې ده، زرمت شهیدان ورکړي دي، زرمت له هر چا په پکتیا ولایت کې ډېر قرباني ورکړې ده، تکلیفونه یې تېر کړي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د پرمختیایي پروژو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دلته به د سیلابونو، تخریب شویو سړکونو او ړنګو پلچکونو له امله اوسیدونکي او په دغه لاره تلونکي له ننګونو سره لاس او ګریوان وو چې په تطبیق سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. نور به موږ په ګنټه کې د ولسوالۍ ته رسېدو په 3 غنټو کې موټر د موږ رسېدو. اوس ولسوال صاحب راغلی وم په کوم ځای کې چې موږ پل تعین کړی د حالت، اوس ولسوال صاحب خپله کینیکا ته بیا موټر ورولېږو بیرته مراو دغه ستونې مریض او د موږ کوم چې په 3 غنټې کې رسېږو هغه لار به د موږ 1 غنټې ته راشي. واقعیت درته وایم، دا خلک، دا ملت، دا واړه غټ لویان کشران، دا ټول په دومره پیمانه باندې خوشحاله دي چې هېڅ حد نه لري. دغه پروژې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په همکارۍ د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر له لوري د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت تر نظارت لاندې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې پلي کیږي چې په عملي کېدو سره به د سیمې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.